دا چې دی فشنګ ته راوتی و او سړی فشنګ یې پرېښی دی وایي پیزه به خورو اورې اوس راغلی دی کمې پیزې له دا راغلی پیزا چې دی فیکټري پیزا فیکټري له راغلی نو پیزا به خورې مینیو ګورې رضوانه مینیو سړی دننه ورغی اورې او آرډر کوي Thank you. No problem. Can we have a range? Yes. Thank you. 1 or 2? 2. 2? Thank you. دا چې رضوانه ګوره دا اوس د تنور ډوډۍ دا تمام دی دا چې دا د ابۍ د لاس ډوډۍ ده د تنور په صرف د پاسه صرف د پاسه یې پنیر ولیکلی دی بس دا خو دا پیزا ده د دې معنی $8 واغست $8 شل کا هغه خو لکه نور شی نه سره شل یې واغستل لکه ټوټل یې اوه دا شرټ پکې راوالی Thank you. لکه دا د دې اورنج خو اوبه دي والا دا هوټل له به سټارز هم ورکوو اورې دا اکسټرا پنیر دی په خورې دا سره مرچ الله نو دا سره مرچ مې خوښ دي دغه کې به یې ډیب کې که نه دې کې به یې ډیب کې به بیا دا خو ډیب نه کړه سم نار غلی که نه ظالم نو دلته چې دی ډېره ښه ویو هم ده لکه دا د پیزې دغه چې دی رسټورانټ یې ډېر ښه ځای کې ساس کړی دی اورې نو شور صاحب محترم زه چې دی لاندې لګن ته ګورم کیسه خو ډېره مرداره ده هر څه دی والي دي دا یو سلایس پاتې دی دا هغه زمونږ کلچر کې چې هغه وایي بیا پرېږده نه دا به رالم دا به رالم خو بیا هم راته وویل چې سټار به څو ورکې دغه له پیزا فیکټري له لسونه به د پنځونه نه پنځونه لس سټار خو نه که نه ګوګل کې دې ته چې دی زه ورکوم 3 سټاره او ریزن یې ولې ریزن یې ځکه جواب پنیر چې دی مورګو پورې نه وبولې او مچ در باندې ګرځي مړه امریکا کې در باندې مچان تاوي مړه دا د پیزې نه راغونډ شوي پیزې ډېره خوږه ده واقعا ښه څو سټار ورکړې مړه کیسې پرېږده او بیا به 3 سټار ورکوم 3 سټاره ځکه ورکوم چې دې رینج چې دی داسې دی لکه شوده ټینګ نه دی لکه اوبه چې دي عموما ملګرو د رنچ منچ او دا قصې ساده په اصطلاح کې به وي چې سره دا چکني ده اورې او که د رحمان بابا یو شعر راته وویې رحمان بابا وایي چې پهلی بار محبت کی ہے رحمان با خوشحال شم چې پیزا را چانه واخلې او مال یې راوړي های نو شور صاحبه راغلی ما نه زوم خو ګوره که نه دا S25 لکه پردي ګاډي ده لاندې ښکته کېږو اوبو ته اورې لږ به په دې اوبو کې چلا چولا وکړو چلا چولا موټرسایکل والا هم راغلي دي ښه ډېر اورې موټرسایکل والا راغلي دي دا چې دی موټرسایکل والا چې دی دا چې دی دغه دي ګینګسټر دی ښه ځو داسې ښکته کېږو لکه
مړه غټ هیرو یې اوري پیزه دې وخوړه اوس روان یې هغه دی چکر وی یار نو کمنټ نو کمنټ پلیز داسې موقع کې بیا دغه وایي که نه رضوانه خوشحال خان چې شین اسمان ذرې ذرې په سرو زرو تنابونه رحمان بابا سوی او خوشحال بابا سپرش خان ښځه علامه اقبال وایي چې دغه دی اقبال چې دی غټ غلو علامه اقبال د رحمان بابا د علامه اقبال د رحمان بابا شعرونه پټ کړي وي هم د دغه د خوشحال خان که نه خبرې علامه اقبال په هغه شپه د رحمان د خوشحال بابا شعرونه پټ کړي په کومه شپه چې خوشحال بابا علامه اقبال دا چې دی مړه اورې د بنګالیانو هیرو د تنهایي کې ناست پیزه دې خوړلې ده اورې ځان درته غټ هیرو ښکاري سن باتین کو یار باتنګ سن کو هلکه یو کشتۍ خو راله ښځه مړه موږ به یې دلته د چا خبره چل به وکړو اورې چکرې به ووو نو راکئ ما ته اجازت تر بل ویلاګه پورې د خدای په امان